بسم الله الرحمن الرحیم. بلاک یو د څو جسمونو یو کول، یو جسم جوړول، د څو جسمونو یو جسم جوړول نو ته بلاک ویل کېږي. مثلا موږ یوه ورسۍ جوړوو که نه، داسې زه یوه ورسۍ جوړوم. صحیح شو؟ دا د تعمیر دپاره چې پروژه جوړوې د بلاک ډېر مهم، بلاک او انزرټ. یو میک بلاک دی، بل انزرټ بلاک دی. اول یې لیکلی انزرټ بلاک، بیا یې میک بلاک. اول میک بلاک ویل کېږي، انزرټ بیا هغه شی انزرټ کوې دلته. اوس انزرټ کې هېڅ شی نشته، چیرې جوړ نه کړي، څه شته هلته شی انزرټ کړم که نه. او که بله ورته څه بله ځای شاید بیا راوړې بیا ورته نو داسې یوه شیشه ورسۍ ده. صحیح شو؟ دا همداسې کاپي د خط خو میله که نه، بیا یې سمه مثلا دا یوه ورسۍ ده، دا ټیټې ټیټې دا ځان هر یو خط. دا غواړم میک بلاک کې کوم بلاک یو آبجکټ ته جوړ کړم، یو آبجکټ کول. څه بیا یې دا نه یو څه کاپي واخلم دلته. د بلاک شارټکټ شی ده بي انټر. بي چې کله انټر کړې داسې به راکړي. صحیح شو؟ په بلاک کې درې شیان ورکوو. یو نوم ورکوو. مثلا زه پروژه جوړوم، مخکې د مخ نه ورسۍ ورونه دروازې ټول ورته جوړوم او بلاک کوم یې. بیا چې ما ته په کور شي فقط انزرټ بلاک زه ورته خلم ته یږدم کې. صحیح شو؟ اوس ورته ارڅم مثلا دا وینډو یو یا وینډو مثلا دوه په درې کې داسې یو نوم ورکوم. صحیح شو؟ دوهم پیک پوینټ، چې کله زه دا راوړم د یو ځای نه انزرټ کوم ته کومه نقطه یې ونیسي، زه ورته وایم چې پیک پوینټ واخله ته دغه نقطه یې وکړه. صحیح شوه؟ چې څنګه کلیک وکړي برته دا راکړي. اوس وي سلیکټ آبجکټ، کوم آبجکټ دی زه ورته وایم دغه دی انټر. دا فاصله چې څنګه یې سلیکټ کړو انټر مې وواله. صحیح شوه؟ اوس درې کمانډ دي، ریټین دی، کنورټ دی، ډیلیټ دی. ریټین دا معنا دا د موږ سره سیو شول. وینې ریټین دا معنا چې هغه صفحه چې کومه ده دغه درې کمانډونه د صفحې په اړه دي. که ریټین سلیکټ وي دغه به نه دا به نه بلاک کېږي، هغه موږ سره چې کومه سیو شوې ده هغه به بلاک وي. او کنورټ دا معنا چې هم به دلته بلاک شوي وي هم به په صفحه بلاک شوي وي. ډیلیټ دا معنا چې صفحې ډیلیټ کړه خو د موږ سره یوه سیو شو. اوس درې سره کار کوو. ریټین اوکې، دا نه ده بلاک شوې، داسې یکه یکه پاتې شوه کمهغه، خو د موږ سره چې کومه سیو شوله ډبل یو په نومه هغه سره بلاک شوله. بل ورته بل هم کوم بي انټر، دلته نوم ورکوم مثلا وینډو دوه. پیک پوینټ خلم نظر داته دغه کنیسم دومه شیشه. کنورټ ټو بلاک، سلیکټ آبجکټ. دا مهمه نه ده چې اول سلیکټ آبجکټ کې بیا نوم ورکوي، یا اول نوم ورکوي بیا پیک پوینټ واخلي، هر یو چې وکړي خو درې سره کار وکړي. که نوم ورنه کړې دلته چې څنګه کې کوي مسیج کوي نوم یې نشته. دا ګوره یو آبجکټ شو، هغه جدا جدا ده، ګوره ماته ده، دا خط ځان ته دی، دا ځان ته دی، دا ټول یو آبجکټ شو. هلته مې دوهم کمان ورته سلیکټ کړو. یو څه که موقعوي چې ماسې ډېره دا سلیکټ کړي ټوله به سلیکټ شي. هغه که موقعوي په د یوه خط وکړه دا یو به موږ شي که نه، یعنې یو آبجکټ نه دی آبجکټ. دریم بل بلاک، نوم ورته ورکومه وینډو 3 او پیک پوینټ یې خلم دا سره دلته د نیمایي نقطه نسته. صحیح شو؟ دلته سلیکټ آبجکټ دا دی انټر، دا دی بلاک شو. دا مې ډیلیټ، اصل ډیلیټ شو. اوس دا د موږ نه دی پکار که وي که نه وي او که ډیلیټ وي کار خلیږي. موږ اصل پکار هغه دي چې هلته موږ څه څنګه دي سیو شوي دي که نه. نو هغه څه خلق کوو انزرټ بلاک یا آی انټر. هر شی چې بلاک کړي دلته راځي. که مثلا زه دلته یو لاین واخلم داسې F8 داسې ونې منې دي که نه. دا خو همداسې جوړېږي که نه، دا ونې دا ډېر ښه ښه ګلان مې ډېر کمانډونه دي. دا پاڼې ورکول کېږي.
صحیح شو دا میک کوي میک بلاک دی انټر بیک پوینټ دا نقطه یې ونیسه سلیکټ آبجکټ دا ټول ونیسه دا خو جدا دی که نه هر یو لاین بیک پوینټ نوم ورته ورکړه مثلا ټري ونه صحیح شوه ریټین کنورټ کوم یې کوي دا اوس یو اپډیټ شو هغه چې د ډیزاین سنټر نه زه کله په کنټرول 3 باندې ونې راوړم کنټرول 3 او ونې په شا چې زه راوړم هغه هم دغه شیان دي چې دلته جوړ شوي دي او ټول تللي دي میک بلاک یې هم بیا زه درښایم چې د میک بلاک شاید موږ چېرې څي ده دا ونه ده دا دې کېښوه که نه دا سلیکټ کړه او دا علامې ته ورشه مثلا الیویشن دا همداسې جوړه کړې ده همداسې جوړه کړې او میک بلاک یې کړې میک بلاک دا اوس بیرته اکسپلوډ کولی چې اکسپلوډ ماته کړه هر یو خط جدا شو د خطونه یې جوړه کړې دلته یو خط یې کړه دا خو عادي شاید خط پورې ورکړه داسې منظم شاخونه ورکړه منحني خطونه دي بس پورې ورکړه هر قسم ګلان ورشه جوړه نو دا میگم میک بلاک یو ابجکت هم کله که نه نو دا میک شوي یو میک بلاک اجسام چې دا به چېرته پیدا کوي دا به بیرته د هغه نه راوړي ته د انزرټ بلاک نه دا اوس که دلته وي که نه وي مثلا یو وخت زه پلان جوړ کړم ښه په کار ده چې ونه راوړم دا په همدې صفحه کې سیو ده آی انټر که انزرټ کومه یوه ونه راوړئ څه شی راوړئ ټري ده اوکې ته غذا به اتومات نیولي پوه شوې دوی ته ویل کېږي انزرټ بلاک یا مثلا زه ورته وایم چې دلته ما داسې ورسای مې په کار ده واخله کوم وینډو یو تا کنج می‌نویسم انتخاب نقطه ها اختیاری دست بر رو که هر داشتن سیخ کاش و کاش تو کنج انتخاب شی نه من میگم کنج دست به وزار که چسب بکنه چه از این که بیخی انتخاب نکیم نه ایت کی سمش بعد از لاری نیولی دست خبر یک کوردینات خواستی باش انتخاب نقطه تایپی ده است هر جای تنسه یا دو جای تنسه مثلا دا تعمیر ده دا ورسای تا که کیک ولی کنم لیگه دیده نه منظم ورسای تا پکاری داده در وقت تلی کاپی ده که دست اپی هاش چه و اپی کت فرقی بیده است خط نمید داره مثلا کار کنیم دا ټول درونه دته د کیک دا ټول یو اوبجکت اوس یو نفر ته وی چې یاره د دوه سایز ټول د معنی خو کنه خدا نشه ډیټ کولای اوس دا میک بلاک ده یعنی کته چې دا خاطر ډیلیټ کوم راځي دا خاطر نه وی دا خاطر نه وی او دلته داسې دوه دالې وی و دالې وی یو دلته مثلا بل شي دا ټیټي یا لاندې یو شاور کول کنه خدا نشه ډیټ کړه دا میک بلاک دی ټول نو دا څه خلک کوي ټولز مینو ته ورشه ټولز مینو بلاک grep and block editor edit reference in place you are gonna select ka how okay ka no research me was da gra to شولا هر اول جدا شو یا دا خط نوی که دا ورسای دیزاین مثلا دو استاد دالتا دیگه بل داری دست یو خط شیشه او دالتا یو شیشه ور کړی وشوي دا رقم یو سټایل جوړ کړی یو دغه رقم ته یو د بل خل چا ایډیټ ته کې راواله دا کې کا سیو ریفرنس اوکې ټول کې اتومات راغله یعنی په تعمیر کې چې ورسای کړی دی اتومات ټول کې ایډیټ راځي ټولز مینو ته ورشه په ټولز کې کوس چې دا سوي انزرت بل ورسای دا دبلیو ته درای در وخت کنه اوکې دا در وخت ده دونه د کاپي واخستل نشي شو په ټول تعمیر کې دکې دا دی وس په دوی کې اډیټ نه ورسره چې په دوی کې ولې په دوی کې ورسې په کې ورسې دا نه چې په ټول تعمیر کې چې کوم وینم کاپي خستې وي او هر یو هم دلته انزرت کړي هر یو ځون ته مو کې اډیټ سي په نور کې نه رسې مثلا زه ورته ورسم ټولز مینو grep and block edit هذا تبي مثلا دا سيلكت
اوکی هغه شته دی ده وټره یعنی په هغه کې تغییر نشي کړی دا ونه چې کوم کاپي غسل د کې تغییر شي کنه بس دا تغییر راغله که مثلا دلته لاین نه ورکړي اضافه هر خلی تغییر ده که ماته شوله ټوټې شوله تغییر ده خطونه ځان ډیلیټ کولی هلته خو یو بلاک نه کړي سیو ریفرنس اوکی په هغه کې چې کومه یوه ما دوه درخواست یوه ریفرنس اصلي وه پوه شوې پې دو ته ویل کېږي بلاک مثلا دا ونه ده دو کې چې تغییر والی نشي راوستلی تر څو چې د ټول زمینو ته ور نه شي مثلا د دو نه د کاپۍ هم خواستې جوړې کړي دي نه واشه ټولز کریپ اند بلاک ایډیټ ریفرنس یو نه دا د هر یو ځان ته خاطر شته هر یو ځان ته مثلا دا خو ډیلیټ کولی شي یا زیات نه هغه کې ورکولی شي بیرته به میک بلاک وي هر سایډر چې کې وکړې هلته به کې راغلی وي تمام دغه سیو بټن هم سیو ریفرنس په ټوله کې هم دا شرط دی پوه شوئ پرې دو ته ویل کېږي بلاک ته هر شی دروازه ورونه هر شی ښکاره شي مثلا دلته یوه دروازه ځان دپاره جوړه کړې یوه دروازه خاصې دلته په دو کې د تغییرات راوستلي دي دا یې جوړه کړې صحیح شو په لیره کې خست هر قوس نموه که نه قوس دی مثلا کې کار کړی دی دا اوس یې ځان سره سیو کوې صحیح شو بلاک دی انټر دلته نوم ورته ورکړه مثلا ډور 1 اوله دروازه یک پوینټ د دو نقطه اتومات بیا راڅرګند سلیکټ آبجکټ کوم یو آبجکټ دی دا دی انټر صحیح شو ریټرن کانورټ کوم یو قاعده ده ور راغله دا اوکې دا سټیکر تاسو په صفحه کې نه وي نو تاسو په انزرټ کې شته دی سیو شو های انټر انزرټ دلته انزرټ دا دی بلاک دا دی دا ور واخله دا اوس په دې کې دا یو آبجکټ شو تغییر نشي کړی واسطه ته هغه پوره چې څه ایډیټ په ټولز منو ته ور نشي دنه د مثلا ورونه واخل هر ځای کې خپل صحیح اوس به ټولز ته ورشي کریپ اند بلاک ایډیټ یو نه انتخاب کې په دې کې تغییرات په نور کې اتومات رسیدل هر قوه شکل یک صحیح شو؟ ده اوس یې کېکه پوه شوې انزرټ کې هم ساتلي دي هغه خو تغییر بیا نه راځي هغه خپل رقم ته دي نه په هغې خو نه راځي دلته صفحې ته چې راوړلو اوس چې انزرټ ته ورشي هغه خو نه دی چې خپل ور دی په څه شولو دغه شی دی وای دا ونه ده نه ونه ده دا اوس په یوه وار باندې په دې کې ټول هغه راوستلی شي تغییر اوس نه کېږي که نه خو نه ډیلیټ کولی شئ ته یې وشه زه ورته چې دایره دغه ساحه دې نه وي دغه دلته د سیخ بسته وي که نه خو اوس یې نشم کولی دا ډیلیټ کولی سیخه به بسته کړم لاین به واخلم دا دی هغه شی نشم ډیلیټ کولی نو څه باید وکړم ټولز منو ته لاړ شم کریپ اند بلاک اوکې اوس دا د ډیلیټ کولی شي سیو پوه شو دا خط مو په دې کې ورکړم دا دی که نه په
د ټول کې داسې تغییر خلای پوه شوئ د هغه یې د یوه شارټکټه بي ده بل انزر دا دی دا ووایه دا به راشي او بلاک ووایه دا به راشي پوه شوئ انشاءالله مشکل خو نشته دی ښه بل دی نقطه خو انشاءالله پیژنئ چې نقطې ته لیکي پي او شارټکټه ده پي او پوینټ اوس که دا لې ورشئ د پوینټ سټایل یې ورکړئ بیخي وایه پوینټ سټایل پوینټ سټایل مثلا دا سټایل ورکړه دا نقطه ده نقطه حاجی رحمان زه لږ دخته شم وینئ صحیح شو سټایل چیرې بدلاوی شي فارمټ مینو پوینټ سټایل دلته د دو هغه هم بدلولی شئ مثلا بله شکر دی پدرم خدای دې وبخښه مر څه دی 250 به ډېر ټیټ وي ولا یاره وار به نه کوم بیا هم را ټیسټ یې که ډېر ټیټ دی سیشن زنه ګوره دلته یې اندازه مو وړه کولی شي مثلا 15 وکنه لاسې که د خپله نقطې پوینټ څنګه کولی شي غټولی شي 60 بهترین ځای د استعمال دا دی که د نقطې دا خو نقطه درخلې نقطه چې ته په کور چې که نه زه غواړم دغه تعمیر ته داسې دغه ځای دغه پورې پنجرې ورکړم خو دا که زه پنجره جوړوم داسې دلته ما ته نه معلومي پنجره بر جوړه کړم داسې بر جوړه کړم شروع وکړم آخر کې به یو ځای ډېر کم پاتې شي یو ډېر یعنې آخري به داسې به ساحه پاتې شي چې نه پوره پنجره غواړي نه به نیمه غواړي که نه بعد در مټ کو نو زه دا خط باید په برخه ورته وویشم چې په برخه ورته وویشي د چیز په واسطه نقطې په واسطه باندې ویشل کېږي نقطه دا معنا اول خو دلته راشه اول دا دایره مثلا دایره مې تاسو ویلې که نه چې څو برخه ویشل دا مې ویلي که نه دا ډېر اسانه دی په رسم تخنیک کې مو ویلي دایرې ویش په 5 برخو بیا طریقې دي په هغه طریقو کړي دا ډېر اسانه ډیوایډ ډي آی وی آی ډیوایډ څه شو سلیکټ آبجکټ اوس یې په څو برخې ویشي اسانه طریقه ورته ورکوه اتومات په اوه برخو دا دایره راته ویشي موږ تاسو په رسم تخنیک کې ویلي چې په اوه برخو په 2 رقم کېږي بیا داسې کېږي دا اسانه طریقه ده اوس وزلي ته جوړه کړئ دا دایره پوه شوئ دې ته ویل کېږي د دایرې ویش په څو برخو په هره برخه چې وویشئ دایره ده دا لرې واخله صحیح شوه ډیوایډ ډي آی وی آی ډیوایډ دا سلیکټ که هیڅ دلته نه هغه ورکړه تېره زه ورته چې په 11 برخو ډېره سخته ویشل کېده که دې پام وکړه 11 برخو به چې ویشه ډېره سخته ده اسانه زر پوه شوئ اوس ورته دا خط وویشه ډیوایډ دا خط په څو برخې وویشئ که نه زه ورته وایم چې په 60 برخې وویشئ اوس د نقطې سټایل ورته بدل کړه مثلا دایره واخله اندازه یې لږ ورته کمه کړه 0.2.15 بله انجینرز بله شته نه دا یو لاین دی څه شو اوس چې پنجره جوړوې دلته بس تی به ډېره منظمه نه به اضافه شي نه به کمه شي یعنې دا به کاپي کې مثلا سی او که پنجره جوړوې که هر شی جوړوې یو خط منظمه برخه ورته ویشه او د پنجرې شکلونه استې ورکوه رکټنګل دی واخله کوم شکل دی چې خوښ و مثلا دا دی که نه لاین واخله د ځایونه
F8 پریکا سیش mirror MI همدا خطونه وړه شد TR سیش نه مثلا که دلته یو بل شکل ورکوي هغه خیر پنجرې جوړوي بعضې پنجرې وي داسې په بامه که نه حج دلته چیرې اوس دی داله موز دی TR سیش اوس که دغه دایره ستیتر ډیلیټ کې هم تیموي نه دي پکار هېڅ هم نه دي پکار لاین به بېرته بسته کې لاین نه سیش حج مثلا کوم قسم رنګ ورکوي ده یو څه دایرې دلته شته اوس کاپي واخله د یوه ذره به که دغه کونج خله په دغه کونج ورېږده سر ته به داسې ټیک ورسي چې یوه پنجره به نه اضافه شي نه به کمه شي صرف د بعضې تعمیرو کې منظره کې بالکین او د بر داسې پنجرې دي هنه د پنجرې سټایلونه دي بیا قسم قسم دي کړي اوس ساده هم هست درته کار که چې تاسو پرې در ډیواید مطلب دا دی چې یو شی په مساوي برخو درته ویشي اوس د دغه ساحه کې پنجره جوړه کړه په آخر کې به یوه اندازه هم نه وي اضافه خو چې کاپي داسې غلطه نه کوي که نه څه شی هغه ته که تی انټر وایې بېرته هغه ته انډو لاین هم حالت وایله ولیده پوه شوې یوه اندازه نه اضافه کړي نه کمې داسې دا په دو رقم ته په هر رقم دایره ویشئ دا ویشئ پوه شوې پې ډیواید دا دی هغه دی ویشل دي د نقطې په واسطه باندې ویشل نو دا د نقطې حالت و یو ډیواید و بل نه ساده نقطه ده انشاءالله بل داسې هغه نشته کې ښه بیا دلته ډرامینو کې چې شته دي ښه بعض شیان لکه ملټي لاین مې ونه وي که نه 3D پلان 3D کې هلیکس پاتې دی که نه بعض شیان په نقطه کې نقطه به چیرې پوینټ کې یو څه حالت دی که نه دغه بیا دغه ډرامینو هم بیا داسې ویایي ښه رڅو چې کوم شی پاتې دي حالتونه د دایرې بیا د ارک بیا ډېر حالتونه دي هلته ښه بل دی حج ویل کې تعمیر ته د موادو ورکول لکه دا چې موادو ته رنګ ورکړو که نه حج مواد ورکول او بل دی ګریډینګ رنګ ورکول یو مواد یو رنګ موادو کې خښته تیږه بلوک دا شامل شي په رنګ کې رنګ ورکول کېږي د تعمیر د مقابل نمو لپاره رنګونه زده لکه دلته چې ما رنګ ورکړم که نه زه غواړم چې دغه دا که د تعمیر یوه مقابله نمو وي که نه زه رنګ ورته ورکړم صحیح شو دا له یو وار ما هم ورته جوړ کړ انزټ کې به نه وي وار دا له کې دا ساری بسته که صحیح شو د هچ شارکټ شی ده اچ انټر اچ چې کله انټر کې ګریډینګ خو دلته کې شته ګوره هچ او ګریډینګ که چیرې هچ سلیکټ کې دله به هچ سلیکټ وي د هچ صفحه به وي که چیرې ګریډینګ سلیکټ کې دله به ګریډینګ سلیکټ وي هچ ګریډینګ خو په یوه بټن باندې دواړه اچ انټر دا د هچ او ګریډینګ رنګ ورکوي که مواد د دونه وروسته اډ په پوینټ مواد ورکول
پیک پوینټ هغه ساعت ته ما ورکړه داسې راوړه خپله یې ښایي درته دلته کلیک وکړه او انټر یې کړه نو چې څه مواد ورکوي زه ورته وایم چې دلته زه مواد ورته ورکوم دا دي خښ دی مثلا زه ورته وایم چې دا خښ دی صحیح شو ریویو یې وګوره غټې دي ډېرې که نه انټر ووایه او دا سکیل یې لږ ورته کم کړه 0.2 یې ډېر لوړ شو که نه 0.4 پوه شوې انټر او اوکې بیا غواړې اچ انټر همدو ځای ته رنګ هم ورکړې یا دا خښتې ته مثلا تو رنګ دلته هلته دې ور نه کړو که نه همدا یې سلیکټ کړه او همدا یې سلیکټ کړه دلته ورشه دغه ځای ته رنګ یا که وایه چې نه زه ماته د هچ نه ورکوم اچ انټر اټ پیک پوینټ کومې ساحې ته ورکوي دغه ساحې ته انټر زه ورته هم خښتې ورکوم خو دلته رنګ هم ورته ورکړه سور رنګ صحیح شو پریویو اندازه یې ډېره غټه ده 0.15 اوس دغه ورسۍ واخیستې فهم شته د دغه مشکل ته تاسو هر وخت زیاتره مخکې چې ورسۍ داخل مواد ورنګ کړي دا انټر کړه دا ریموو بونډري ووایه دغه ځای ته یې مه ورکوه تاسو په دې کې څه مشکل دی کوم ځای چې دا به اوس ریموو شي که نه نه دا دوه ورځې بلوک شوی دی پریویو 0.15 ده رنګ ورته انتخاب کړه اوکې که چیرې مثلا داسې مشکل څه مخکې دی که د وخت داسې مشکل ته دې ته مواد ورکوې که نه خو په هغه صورت کې چې داسې روای نه وي داسې غوڅ غوڅ وي ورسره کنجونه یې بسته وي یو مشکل وي چې کنج به غوڅ وي بیا خو ور داخلي خو چې کنج نه وي غوڅ او دای مواد ور انتخاب داخل شي بیا مشکل دی پریویو ټول خستی که نه دلته ته وایي ریموو بونډري یا دغه ساحې ته یې مه ورکوه د داخل ته دغه داخل ته خښتې مه ورکوه پوه شوې که ورکوې خو دا ورته سلیکټ کړه دا او دا دواړه سلیکټ کړه که نه دواړو ته یې ورکوي که تا نه ورکولی او ده واخیستلی دا مشکل څه سخېږي بیا 2008 کې ډېر سخېږي بیا دا ریموو ورته دغه ساحې ته یې مه ورکوه اوس یې پرېږدي اندازه هم په یو خط باندې انتخابي فقط یو خط سلیکټ کړه ټول انتخاب پوه شو دا چې انتخاب کړه اوس دا نه ښیي بس اوکې پوه شوې هچ دا ښه ګریډینګ شول دته هچ ویل کېږي ګریډینګ مواد رنګ ورکول اچ انټر کړه ورته ګریډینګ یک پوینټ واخله یا کومې ساحې ته ورکړم دغه ساحې ته یا یاره رنګ استی تغییر کوي نه رنګ خستی در سړي په خپله خوښه دی که نه چې کوم رنګونه انتخابوئ د دیواله دپاره دا دی دلته ورشه د نوموړې د تمیرو نوموړې دا د تمیرو رنګونه په کابل کې داسې ګورئ ښه ښه رنګونه وي کې مثلا داسې یو رنګ ورکوی ده پریویو اوس چې که وګورې خښتې یې پټې کړلې که نه خښتې که دې دلته ورکړو اوکې ده کله پام دې نه وم خر کي او که نه کړي د ده به دلته ورته وایې we are sent to back شاته یې څه ده رنګ خښتې مخکې شوې رنګ یې څنګه کړه شاته یې وړه اوکې او که دې پام نه و رنګ دې ورکړو خښتې شاته مثلا دلته دې رنګ ورکړو ګریډینګ پیک پوینټ دغه ساحې ته دا رنګ یې ورته انتخاب کړو پریویو دا دې کیک اوس یې خښتې پټې دا رنګ سلیکټ کړه رایټ کلیک وکړه ډرا آرډر دا په هر شکل شته دا په ورډ کې هم شته په دغه یې سین ټو باک شاته ولې یو خښتې سلیکټ کړه رایټ کلیک خښتې ته ووایه چې سین ټو باک شاته لاړ شي په ورډ کې چې یو عکس ناکس راوړئ بیا د لیکنې شاته لږې دغه طریقه سین ټو باک نو په حج کې تاسو چې مشکل څه سخېږي یو به دغه مشکل سخېږي چې یوه ساحه مواد خلي تاسو به نه ورکوئ دی به خلي د ریمو نه به لرې کوئ او بل به مواد سین ټو باک سین ټو بیهایند د دوی په واسطه باندې سکیل یې ورکولی شئ اندازې خښتې مثلا دغه ځای ته زه دا خښتې ډیلیټ کوم صحیح شو ټچ انټر اټ پیک پوینټ دو ساحې ته یې ورکړه
ریوی خښتې دي که نه ورته د زاویه ورته 45 درجې که خښتې به داسې 45 درجې کوي مواد پوه شوې ده مواد په یوه زاویه باندې ورکول ده پوه شوې دغه ورخ هم خسته ایچ انټر اټ پیک پوینټ دغه ساحې ته یې ورکړه ریویو اوس یې وانخیست دا د وخته چې ما مواد ورکول ما چې مواد ورکول دا یې دلته داسې پټ وخت ایچ ریویو وینئ اوس ریموو بونډري دغه ساحې ته یې ما ورکول کومې ساحې خسته وه اوس ټوله واخیستو دا هلته انتخاب شوی پټ دی که کوم ځای ته چې ته مواد ورکوې یو چې بونډري کې یو شی چې بونډري کوې دا پلوت ساته یو چې یو ځای ته مواد ورکوې هغه ټول په صحفه کې به داسې معلوم وي که داسې پټ وي هغه ساحه کې چې کوم ځای بار مار پټ دی په هغه کې به دا مشکل پېښېږي چې بیا بونډري م نه وځي یعنې دا باید داسې موجود وي په دغه حالت کې که واخلي د بونډري پوسته هم بیا لرې کېږي ایچ انټر اوس دو ساحې ته د مواد ورکوم دا ریویو ور به بیخي خالي نه مشکل به نه که یې واخیستل ښه دغه کړکۍ کوم یې واخیستل دا سروی مې ویله چې بیا نه لرې کېږي چېرې داسې غوڅه وي ده بیا د بونډري پوسته هم د ریمو پوسته هم دی نه کېږي بیا حتمي هغه بندوي او یا چې هغه وي مواد مثلا داسې لاین واخلئ صحیح شو ده اوس حج پیک پوینټ ویدا سروای دی ټول مخلوق یې خلیه و تعالی د 2012 کې سلامات کې په نور کې مشي ورته په ګولس ټول د ټکر صفه یې راک هغه خلی مواد نشي ورکړه کنه نو دا باید هغه کې ده بس دا اوس به څنګه وکړي ایچ انټر مواد ورکړه ریویو مواد ورکول مثلا زه غواړم دې ته ورکم سنګکاري ورکم ایچ انټر دا ساحې ته ریویو ورته انتخاب کړم مواد دا ریویو ډېرې واړې دي که نه دلته ورشه اندازه یې ورته غټه لاس ډېره غټه لاس اندازه غټه 15 دا مواد چې تاسو ورکوئ کله کله بیخي نه ښکارېږي او کله کله نستک سپینه صفحه وي چې کله نه ښکارېدل او یو سپینه صفحه هم نستک سپین شو که رنګ شو نو بیا یو ډېر غټ قیمت ورکوئ او یو ډېر وړ قیمت ورکوئ بیا تاسو ته پته لګي که د لیمیټ انټرول داسې دی یو به ډېر وړ وي یو به ډېر غټ وي دا مواد چې داسې ښایي یو چې ډېر وړه وي بیخي وړه شي بیا یې خالي ښایي هېڅ شی نه ښایي او یو داسې لږ په اندازه وړه چې بیا تک سپینه سرې ښایي پوه شو نو مواد داسې کوئ ښه یو ډېر غټ قیمت ورکوئ یو یې ورکوئ 2000 بیا یو ډېر وړ ورکوئ په یو کې ورته ښایي چې تاسو ته پته لګي چې دا وړه دي که غټ خو چې مقیاس صفحه هم جوړه وي بیا دا مشکل نه پېښېږي پوه شوې په میلیمتر صفحه جوړه کړئ نقشه سمه رسم کړئ بیا ځکه مشکل نه پېښېږي چې دا سمکوري به د تا 600 وي که نه یعنې 600 میلیمتر 6 سانتي کېږي نو ته چې تیږه ورکوې ته وایې چې دا یوه تیږه د مو باید دا راشي داسې 10 او 40 کنټرول کړه ته ورکړې داسې پوه شو انټرول معلوم دی بیا زه درته دا سمکوري شوه اوس که رنګ یې د نوي خوښ د کلیک وکړه او دلته ورشه بل رنګ ورته ورکړه دا سپین صحیح شو اوس مثلا دته ورته وایه چې مواد ورکړه دا سینټ باب که خښتې نشته پیک پوینټ دا زلیک شکلونه یې بل خلی دي که نه پاکستانی او افغانستانی خښتې اندازه یې 0.15 داسې هغه خښتې دي که نه هغه خښتې دي که نه ګریډینګ رنګ دې ځای ته ورکوئ
رنگونه انتخاب کړه دلته نور رنگونه شته داسې یو رنګ چې ټول یو رنګ دی دا ګډ وډ رنګ نه وي هلې کومه کړه یو رنګ بیا ورته انتخاب کړه چیرې دي یو بیا دلته ورته ووایه بیا ون کلر دوم رنګ ما ورته انتخابوه ستی رنګونه ګرم چارې نو پاک شو او یو که بیا چې نه دواړه زه یو شی کوم که نه دواړه رنګونه بیا دلته ورته انتخاب کړه د دغه رنګ استفاده وکړه دغه رنګ کوم مناسبه چې مشخص رنګ ورته انتخابوي دلته هم راشه ورته ووایه مشخص هماغه رنګ ورته انتخاب دا وه که دا ده ده مشخص دا رنګ دی دواړه یو شی ټیک او داسې لړلی ګډ وډ رنګ چې ورته انتخابوې د دغه ځای نه به انتخابوې او که بیا چې د یو کله داسې په چې اصلا دا خانه د کوم د خانه د بل د پرم نه یوه خانه سلیکټ دا سلیکټ کړئ پریویو دلته ورته ووایه سینډ ټو بیک اوس د ده خط پې رنګ تغییرولی شي که نه په دې ډبل کلیک وکړئ د پاره تشریحات درکوي رنګ وي دا دی له یارې دا ذاتن رنګ یې داسې یو رنګ داسې پوه شو یو دلته لاندې سلیکټ کړه او دلته ورشه تعمیر ته مواد ورکول بل دا بیا په پروژه کې به هغه درته جوړوم دغه پورته کړم داسې بعضې تعمیرونو کې داسې پیکونه وي پیک یې ورکړی وي که نه داسې پیک وتلی وي داسې F8 سی وي داسې کوم ته پیک وتلی وي مثلا زه دا لاین وغځوم دلته کړئ پام کړئ بعضې بیا داسې پیکونه وي داسې بیخي سر داسې مایل داسې ګول ورته تاوشه وي پورته ورګول وي داسې کاشی پې مهمان ساختمان کې څه وي ګول وي سپیک داسې پر تاوشه وي که نه مثلا دلته واخله اچ واخله مواد واخله کوم مواد ورکوي دا کوم ځای ته ورکوي دا ځای پریویو یې کړه ډېر مین که نه ورته ورکړه 15 ورته ورکړه 3 پریویو یو قسم ته بومه باندې داسې کاشی وي داسې مایل کاشی واشی رنګونه ورکوي مثلا دو ځای ته داسې سلیکټ کړه د دو ځای دا نور مربوط تاسو دی چې تاسو سره کوم رنګونه ورکوئ طریقه یې مهمه ده څیزه هر قسم نشم ورکولی که نه چې زه به ویم چې دا دستي رنګونه هم تاسې مربوط دي چې څه رنګونه ورکوئ تعمیرونه شته دا دی هیچ واخله ورته دلته زه مواد نه ورکوم داسې رنګ ورکوم رنګونه دي قسم قسم یوه پاټه په سره کې یوه په شنه دا دی صحیح شو دې ته یې ورکړه ګریډینګ رنګ ورته واخله خلقیونه رنګ ورته صحیح شو دا یې بل رنګ فیض رحمان اونو کې شی تاثیر فیض رحمان ما اکثر اشتراریم ده گروانه ده کنه صحیح شو دا تعمیر د مقابل مواد پر رنگ مواد جوړول دا داسې نه دي چې په همدغه غلا شاسي به تاسو ښه ډېر کار کوئ نماد ما خو به طریقه در وښودله بس هر نما کې زه نشم جوړوی تاسو باید ښه ښه نما جوړ کړئ مثلا دا خو ورسوي ما داسې چوکاټ جوړ کړو که نه تاسو به دلته مثلا بل لاین وي که نه داسې چوکاټ خو معلوم وي داسې ورسوي داسې دا رقم دا لاین به موجود وي دا دغه داخل ته دغه چوکاټ هم زه یو رنګ ورکوم دغه ځای ته رنگ واخله کوم رنگ ورکوي د ورسۍ رنگ ورکوي دا د لرګي رنګ د تماشه د لرګي رنګ ورته انتخاب پریویو
هر دست چاپورت باید موجود زه بیا ورسره ته جوړوم خو چاپ سیټ وی کار خو تاسو خپل په دغه کې دا کار وکړئ چې شاید پوه شوې د ټی ډي د مواد ورکول دا ډېر مهم درس دی او دا ډېر درس دی باید ډېر کار وکړئ کې پوه شو پنجره پیکونه قسم قسم پیکونه ته میرونه ببینی ورشه شیشه ته رنگونه د شیشه ته رنگونه ورکړئ د شیشه ته رنگ ورکړئ دا دی د دې رنگ ورته وخورم په دغه ټولو کې رنگ ورته وخورم دا دی ورشه په دغه ټولو کې یو قسم رنگ چې مثلا دا داسې که چې دغه روښنایي دغه باغلته شي چې روښنایي دغه باغلته شي یا دغه دی چې د روښنایي دغه باغلته شي نو دا ته زاویه ورته ووایه 90 درجه دو خواته شوه که نه روي وي دا کیک اوس د نورو ساحو ته فقط مواد ورکوئ خو هرې شیشې ته به ځان ځان ته مواد ورکوئ داسې نه چې پرې دلته کلیک وکړئ پسې دالې کلیک وکړئ پسې دالې پسې دالې نه نه خلي یې مشکل یې زر ښایم بیا مشکل دا دی که تا یو شیشې ته رنګ ورکړی وي دا خو توره وي خو داسې روښانه وي که ټول ته پرې اور ورکړې هغه توروالی به ټول دغه دوو شیشو ته شي او روښنایي به ټول هغه یوې شیشې ته لاړه شي نو دا اوس ام ای ویل کی ماچ پراپرټیز ماچ په شی باندې ورپسې خول دا واخله په دوی ور وچو هم په اور ورکړي مواد څخه یو وخت کنه ځان ځان ته چې بیا هغه ځان ځان ته خالي فقط په راچو اوس مشکل دغه دا شو چې دغه ټول شیشه یې برام د دوه هاري وې ځان ځان د دوه د تر شو د تلک سپین د تلک تور د تلک خان د دوه نه تر د تلک خان دا شیشه اون د لری چې کې خوري ده کنه که په ور د ورکو ټول دغه وی شو ته ترکی ګونلو ته پوه شئ بس دی دا ډېر ښه درس دی دا وګورئ ښه